جود فالكلاب كلاب لا عليك الدين وری اوس دا کوشش دی دا غربي دنیا دا د جاهلیت دنیا اوس دا کوشش کی مسلمانانو منځ کې یو بې اعتمادي راوړي لویه د ناکامۍ د مسلمانانو د کامیابۍ د دې غربیانو د دې کفارو هغه دا ده چې مسلمانانو منځ کې بې اعتمادي راوړي بالخصوص په امارت کې بې اعتمادي راوړي خو تاسو علماء کرام یاست د دې مخه هم تاسو نیسئ او د مسلمانانو ذهنیت هم تاسو جوړوئ او دغه اسلام او دغه دین او دغه وحدت او دغه نظام باندې چې الله پاک جل جلاله ساتلی دی د دې تداوم هم تاسو کوئ تاسو علماء کرام یاست مابینځ کې به نیت به اخلاص وي هر عمل چې زه کوم یوازې د الله پاک د دین رعایت په نظر کې نیول د الله رضا په نظر کې نیول مخلوق ته هیڅ توجه نه کول دا تحدیث د نفس دا وسوسې دا غلط فکرونه هر څوک چې یو عمل کوي دا په نظر کې نه نیسي چې مخلوق به څنګه شي او مخلوق به خوشحاله شي خلک به خوشحاله شي دا به وشي ګورئ الله پاک جل جلاله دا انسان قدرمن پیدا کړی دی ولقد کرمنا بني آدم او بیا مسلمان الله پاک څومره عزتمن پیدا کړی دی نو پکار دی چې دغه قدرمن انسان مسلمان په دې باندې خوش نشي چې د یو بې قدرت د یو عاجز د یو خوار کس بندګي اختیار کړي چې هغه بندګان پکار دی چې د ځان دپاره لکه چې الله عزت ورکړی دی دغسې معزز معبود د ځان دپاره خوښ کړي چې الله جل جلاله دی چې خالق او رب العالمین د بل چا په بندګي باندې خوشحاله نشي او راضي نشي یوازې د رب جل جلاله بندګي د ځان دپاره خوښ کړي د انسان د عظمت او د کرامت سره دا مناسب نو پکار دی چې په دې امورو په دې کارونو کې یوازې د الله جل جلاله رضا مقصود وګرځول شي